کل مطلب منافنگ چنونتا انتے کی بلوچستان واقعی پارا کی بلوچستان پل تسی گلدستہ سے داٹی اچو شکصف نن اینو اگر مطلب پان کے نن افتتن اوارن اینو اگر کسس خانے بھائی غزالم مطلب افغان جوڑے تو سنے تائرام تو سنے تو ننا حقیقت دا میر محبت اراکی ننی مجبور کے اسی ٹیلو تن اوار منن کن دا میر محبت برا شرف دارک ننا مجلس ٹی اسے مزید زیبا و اضافہ سمس اسے باز گچینو مہمان سراکی مطلب قیمتی وقت انتے نا زرس وقت کرشا اور ننا مجلس سے بس وقت اس تنن دا وقت ساڑی محمد افضل مراد صاحب اراکی شاعر ادیب اور ڈرامہ نگار خواجہ مجلس ٹین بخیرش پانو میں طول خیرات ہوا خواجہ کلم مالا تو باز منتوار باز کم نظر برے رے پی ٹی وی نپارا گئے باز کم مطلب وقت دیکھتے رہے تو اینو منتوار کے وقت کشا رہے اولی کوئی تادے کے اینو تینا پشتون کلتور ڈے کلتور کنے زیادہ جوان لگے کلچر نہ بجائے کلچر دوں کے لگے کہ سیال سے نا کلتور میرا نہ دے او دادے تھے ای خاص وڑٹ بسوٹو مندہ تھے نا اور آپ کنا پشتونا ادیب شاعر فنکارہ کو ہوتے تو یکجہتی کی علمی کی او ارٹمی کو ارا افضل مراد نم پارے کے او خنیفک افضل مراد 20 سالان زیاد باز خنیگانے 10 ایلوتی موقع مالو مطلب باز خنیگانے 10 ایلوتی موقع تنگ نہ سوچ موقع تنگی اور دا سے قدرتی ہوئی تسی کہ ارد گاگا بندخ کرے وقت تو اوار کرے پوسکونا نسل برے کا کو تا سوچ برے کو تا فکر برے تو نندا سامود ان کی شاباسی یہ تھی نک کسی مشورہ سے تھی نک کسی نا اس وڈی کے نک اور ارا مقصد ننا مسونے اولی کو دیا کہ زبان آتا ارا کہ ارے دا پلا تا سے لڑی اس جوڑ کرو یہ دا ڈے کہ دا کل زبانہ کسی لونا پشتوم کا نائے بلوچیم کا نائے براویم کا نائے تو دا مہرنا اندا کاروانی اینو داڑکنن بسنن دا کل لیڑی لم کا وارو اور ننا استاد ڈاکٹر نسیم آپ صاحب تو لوگ کنے خوشی دادے اور باقی جوان اٹھو بالکل باز منتوار کے سر نمنانی وقت سو رہے لیکن سر دوں کے پوسکولنگا وقت نن امیتی کرے رہے تبدیلی نہیں تے کرے رہے تو اگر نن پختون کلچر نہیں تے کہ ارا کی مالا دوں کے تائرہ پارے ارا کی تاریخ تے بیان کرے کہ 2005 جو اڑتے نہیں تے دادے تو آئے وقتاً اور اینو 2000 مطلب 22 چنم خاننگ چنم رہے انت فرق اسنم خنارے کی پختونم تینا ارا کی ثقافت تو امر مونستی یہ سونی مزید امرت نہیں چنتا اچھا دا تو بلو پالو سے داڑ کی تو نانم کل کہہ رہے اگر چپ مرے رہے 12 بجے اس کھان یہ تنیحہ داڑا یہ بھائی ان تبدیلی نو خنارے لیکن گوانڈو پالو کہہ رہے اسی اگر کنن اراختہ کلتور یا کلچر یا رسم و دود نا تہذیب نا یہ تکین تو دا تو اسی دونوں کسر اسے کہ دا قدرتی جوڑ یار زبان ہر علاقہ کے اوٹی تعصب مفق عصبیت مرک نسلی تفاخر اور آدھی پانے تو دا کرے راخت نن دادی اورینے اور ننا سے پین بلو عذاب اس دادی کہ نن تینا ہر کلچر کرے او زبان حساب کینے زبان صرف اسی تم کو بشق سے نہ توٹ بش نہ ایت ٹینجیبل ہے انٹینجیبل اس بازی کا گڑا کو دادی کوئی خانے وطا ٹھیک ہے نا دستار لبیس صدری چوٹی دا کنا پائک کی دا بلوچ سے اوغان اسی دا لیکن اسی گڑاس کنا تینا اظہاری یہ غصہ انتسیا کے بے کنا قومی تفاخر یا کنا عیبی اسی گڑا مہمان نوازی کنا انتے باہوٹ تخینگ انتے اسی لو تو میر محبت رسم دود پرس را وقتا کری را گڑا کی بریر دا کلنا تیٹی اندنوں سے دنیا سے دا دنیا ٹی دنکہ اللہ تعالیٰ کرے زبان تے چائنگ کے ودی کرے لو ٹھیک ہے اندن نہ سوچ نہ موڈیلنے نہ کرے ارا ڈول کے دا بدن جوڑے او تینٹ نے پائے کھکنی ارا مشان نے جوڑ کرے دا مشن مہرے اور وقت پر صرف پشتو نہ پاپر ہے ہر زبان نہ کلچر کے رے اسی وقت سی آتا پلویڑ کے ایک وقت سینمانا فلماک وقت سپین زبان سے نا اثر مارکیٹ لیکن پشتو تو دا خوشبختی ہے کہ پشتو کرے و مارکیٹ نہ زبان مسونے ہر وقت چاہے پیما زلنگ کی کاس چاہے ایل ای ڈی زلنگ کی کاس چاہے نہیں کس تو چائلانا مارکیٹ نہ کرے سوداس کیس آخر تر نہ مرے کک 100 پیسے نہیں ورکو مدینا دا پشتونا والدہ پشتونا راکھننا ادب پشتونا ادیبہ کو او کو دے محفوظ کریں
نورینه کې دا سنما دا ڈی جے خدا کې ایک بسونو لګې پک کې دا پښتو ټی کمپیرنگ اردو ٹی جگہ تک دا اتنا تعلق ہے نن ایکچولی دون محسوس ایکچولی واٹ از دس یار نن تو دا ظلم کریں گا ٹیو لیکن آئے نہ مقابلہ ٹی دا دے کہ نن واللہ تینا زبان ٹی تینا زبان ٹی تو لوگ ای دا خواہا کہ پشتو کلچر دا سام کہہ رہے سو گوے اور اونا اظہار ہے لیکن اسے خواست سے اٹھو کہ داتے سیاسی وڑا ٹوننگ نن تو عراقی ننا پد تمانو بلوچی براوی پشتو کہ ہوتے کرے سیاسی وڑا ٹالنگا سیاسی فائدہ کے مخلوق نہ جذباتیت کے زبان داڑن باز برزو گڑا سے دونکہ مذہب اسے اہم گڑا سے اندو زبانوں کرے عزت و قدر نائی تسے بے شک بعض جان افضل صاحب تو بعض شرح برقران ہے اور زبان ہے تو کا کیسے چونکہ بلوچی کیسے میں ظاہر پہچانے میں زبان ہے لیکن اسی تو کا لہجہ گلباز زیادہ قائم اور ہمیں لہجہ کیسے وقت معلوم دیان کہ بھائی یہ مردوں میں تعلق کجام شہرہ چاہے کجام علاقہ چاہ کسی تعلق کجام ملک چاہ اور پتہ رندہ ہر علاقہ ہر شہر ہے لباس دے فرقہ یعنی یک بلوچی لباس یک مردم گورا کا تو وہ زانے کہ اسے اشیا کجام شہر ہے چکہ آئیں بندی آئیں رنگ گلستا آئیں تو کہ ہمیں کانچ استعمال کوتی ہیں ہم آئیں چوہ زانا گا بھی اور پتہ ہیں لہجہ وقت کیسے وقت حال دا کہ مردوں میں تعلق کجام ہے سیم ہمیں پہ کیسے پشتو تو کدے بھی پشتورن تو کدے بھی تو کدے لہجہ گلباز بھی ہیں آئیں تو کدے قبائل گلباز زیادہ بھی ہیں چونکہ گوشند کہ ہر 20 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر تو سفر کرنے لہجہ کیسے چینج بھی فرق کن تو ما سائمہ طرف رہے سائمہ کا مباز مارا کیسے گوشی پشتونہ نی لہجہ اور اہنی قبائلہ دیواروں ما ایک پست راستے کے 50 کلومیٹر 20 کلومیٹر پدا زبان چینج بھی یک مسئلہ یہ استے کہ اکثر مادیس تھا کہ یک محفلہ اگر کس وطی لہجہ گپ کنے آدمی اشیاء کندگے مزاق کنے کہ تو یہ چیز اگر اے ڈول گشتا ہے اے ڈول گشتا اے باز منی حساب خرابی چیز ہے بالکل پرچہ کی تو یک اگر محفل نشتگے وطی بلوچا و پشتونا اے یک ثقافت استے کہ ایشیا محفلہ مطلب یک رسپیکٹ و یک عزت استے پرچہ کہ انچو بیت کے اگر ماں ایدہ نشتگے ارکس ایدہ منا دلگوش کنے پدہ منی گپا جواب دے انچو ماحولے اگر یہ کستے کہ محفلہ نشتگے اور دومی وطی دلگوش کنے مطلب یک دومی گوشا شریعہ گوش ندار ہیں تھی ہمارا اے مطلب بے ادبی یاد کرنا گر میں دیستا کہ بلوچ اور پشتونی محفلہ اے مطلب اصل نہیں اے ڈولے بے ادبی اصل نہیں دومی تو انچو گشتے کہ ہر مطلب لباس آگئے یک مردم چارتا مطلب زانت کے کجام بیلٹے مردوں میں انچو تو ہر لباس ہر کلچر چیدہ گا یک وجہ استے یک سبب استے آیا مذہبی حساب کنیکٹے یا مطلب دومی موسم حساب یا جغرافی حساب یا رسم و رواج یا سوچ حساب کنیکٹ استے منی ایدہ یک گپا شیئر کنے ٹربنا دستار کے استے پشتونا او بلوچا آئیے ڈائریکٹ کنیکٹ کوتا وطی آخری نبی حضرت محمد آگشتے کے آوت دستارا ٹربنا گور کوتا ایشی واسطہ آدمی مطلب ایشیا پاک سمجھی اور ایشیا کلچر انکلوڈ کوتا شامل کوتا دومی یہ کستے کہ پشتون کلچر اور بلوچا آبائی علاقہ مندیستا کہ آج چادرم گور کنے تو چادرم یک پاکیزگی بیان کنے ٹوپی والا گندے کہ چی برخا بھی تھے پشتون ہے جی اما بلوچ دی بازے کرن تھی لیکن پشتون گشتے کرن تھی پشتونا پرچہ کی آوتی آسانی ہے اے انچو کتا مطلب آما موسم واسطہ کہ امید اگر باز گرمی بھی گرمی حفاظت کریں اگر باز یخ بھی یخ سرا حفاظت کریں اور ٹربن اے مطلب دستارے میں کانسیپٹ استے اور دمی کے یک چادر ایسا بنچو استے کہ وطی نبی آوت چادر گور کنے یک صورت استے کہ یا ایو المدثرو اے چادر اوڑنے والے تو وطی نبی کے چادر اوڑا تو اما مذہبی حسابہ کلچر بیت کے کل چادر اور دستارہ گور کریں تو کلچر ہر چیدہ گا یک سبب استے آ سبب میں بھی موسمی بھی یا تو آئیڈیل بھی یا تو سوچ حساب بھی یا جغرافیکل حساب بھی صحیح
بالکل ډېر ښایسته خبره سایمې خور وکړه او ډېر د اسلامي حوالې هم ورکړې. یو جهان مننه سایمې چې ته زموږ خپرونې ته رالې، خپل ښایسته خبرې د زموږ د ټولو ورونو د ټولو خویندو پورې ورسولې. ګورو کتونکو پښتنې دغه که تاسو راواخئ، په دې کې جامه ده، لونګۍ ده، صدرۍ ده، که د زنانو جامې راواخلي دا هم ډېرې ښایسته دي. او زموږ اتړونه هم د پښتو کلتور یوه برخه ده. سره سره زموږ خوراکونه هم چې دي، د خوراکو پوښتنه انشاءالله جمال خان څخه پوښتنه کوم. دا کوېشن ما د ډېر ټایم څخه د جمال خان لپاره ایښی دی، ولې چې ما دا همیشه لیدلی دی دا همیشه یو نه یو شی خامخا خوري او د ده همیشه خوله شوري. دا کوېشن به د ده خواته ځو چې مطلب لکه تاسو هم در معلومه دي پښتني خوراکونه کې چې دی لاندې راځي، غړی راځي، شړومبې راځي، مخکې به غړکې ولې. اوس ولا سته کله نسته، لیکن ګودر اوس هم سته، ګودرونه اوس هم سته. زموږ ډېر داسې پښتانه غرو خواته سیمې ته تاسو ورسئ، کلیو خواته ورسئ، اوس هم زموږ خویندې په ګودر باندې ځي، د هغه ځای کې څه اوبه ډکوي، هغه ځای کې څه اوبه راوړي. او د هغې چې کوم کیږدۍ دی چې کوم یې زموږ پخوا دغه هغه اوس هم ډېر علاقو کې ژوندی دي. خیمې سته او کوم چې زموږ د پښتنو بسترې در چته پورې وډل کېږي، هغه هم زموږ د پښتني یو کلتور دی. یو ګول بالشتان چې دي، کمې نالچې چې لیکن نن سبا خو دور جدید دی، خلک فومونه راوړي دي، صوفې راوړي دي، بیټکان چې دی د فومو او د نوي شیان د نوي رواجو څخه دغسې دي. لیکن ډېر داسې خانان اوس هم شته چې تاسو ورسئ، د دوی په بیټکو کې چې دی هغه زاړه ګول بالشتان، هغه زموږ کلتور نمایي، هغه ډوډۍ، هغه ښایسته ښایسته بندونه چې دی زړېږي. ولې دا ډېر ضروري دی چې موږ خپل کلتور ویر نه کړو، خپل جامه ویره نه کړو، خپل یو شی هم ویر نه کړو. د هغه زموږ پېچان دی، زموږ جامه. لکه تایرې مو ویلې، سایمې مو ویلې چې هر 20 کیلومتره یا 50 کیلومتره چې تاسو ولاړ سئ هلته ژبې چینجېږي. پښتون خپل په جامې، خپل په ثقافت پیژندل کېږي، په چیش خپل په قول چې قول وکړي دی د قوله نه بدلیږي، په هغه پښتون نه دی چې په قول نه ټینګېږي. خیر د پښتنو خو ډېر زیات مثالونه شته، لیکن که زه وږیدلم نو کم دا ګلدسته چې دلته ګلان ناست دي، دوی ګرده ماته ګوري چې تانیه ګرده هغه سم وایي لکه غزالې سر ویل وای تین عورتیں خاموش ہے، وای تعجب کی بات ہے ہم تین اکٹھے ویگن میں بیٹھے تینوں خاموش ہے. نو خیر زما خیال ډېره زیاته وږیدلم، برته به راځم د میلمه په لوره باندې. ډاکټر نصیب الله څه زه دا پوښتنه کول غواړم، بینګه یو پښتون پر ما پر تا څه فرض دی؟ دا پښتونوالي زما ور ستاسو څه غواړي؟ دا کلتور زما ور ستاسو څه غواړي؟ لومړی خو دا ده چې ور موږ په پښتونواله ځان پوه کړو چې پښتونواله دا څه پښتون دی څوک؟ پښتونوال بل خبرې، یو دی پښتونواله. دا دوه جلا جلا شان دي. پښتونواله انریټن لا، نالیکلی قانون دی د پښتانه دپاره. ټیک ده؟ د دې د ژوند هره کیسه، دلته یو ساعت کې مخکې چې ناصر صاحب خبره وکړه، د ژوند هره کیسه، د هرې کیسې حل په پښتونواله کې پکښې دا جرګې، دا مرکې، دا ننواتې، دا واده، دا غم، دا شادۍ، دا ګرې د پښتونواله کې دننه دي. ما در ټول پښتونواله نالیکل سوی قانون دی د پښتنو. تا خبره او د دغه سره خبره وکړه چې د جرګو سیستم یا د دغه سیستم څنګه دی. یوه خبره دا ده، پښتون قام چې په کوم دغه کې ژوند کوي، په کوم حالاتو کې ژوند کوي، غریز ژوند و، یوه قبیله بله قبیلې به د دوی سره دغه کوي، د دې تعلقات به باید څنګه وي؟ دا یو به د بلې قبیلې سره څنګه تعلق ساتي، دا بله قبیله به د بلې قبیلې سره څنګه تعلق ساتي؟ که یو مسله راځي دا مسله به څنګه حل کیږي؟ ځکه نن که موږ په جدید دور کې اوسو، دا په جدید دور کې چې نه و، د دې فیصلې به څنګه کېدل، د دې ښه و بد به څنګه معلومېدل؟ دوې کیسې دي. زموږ دین لکه هغه خور چې ول، دا زموږ دین چې دی دا زموږ د کلچر برخه ده. زموږ دین زموږ د کلچر برخه ده، زموږ پښتونواله زموږ د کلچر برخه ده. دغه چې به کله په پښتونواله کې به چې جرګې کېدلې، 3 مهم کسانو په دا جرګو کې شامل وو. یو به ملا شامل وو، د ملا ضرورت په دی وو چې کله به مسله پیښېدله ملک به پوښتنه ځینې وکړه، د ملک خواته راځم چې د ملک تصور په پښتني ټولنه کې هغه څنګه دی یا څه ته راغلی دی. پوښتنه به ځینې وسوله چې ملا صاحب دا خبره خو دغه متصادم خو نه ده، د دغه سره خو په جګړه کې نه ده د دین سره دا کومه فیصله چې موږ کوو، داسې خو نه ده چې دا و دین ته نقصان رسوي. نو هغه به ملا به په هغه صورت کې په هغه دغه کې ناست و چې دلته د دین حفاظت وسي.
ملک چې موږ جوړو د ملک د خوشحال خان خټک کتاب دی دستارنامه چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي په شمار دی دغه د دستار سړی چې دی دا په اصل کې ملک دی اوس ملک څوک دی ملک څوک جوړوي دلته یوه خبره وسوله دا زموږ ملکان چې دي دا ریپلیس سوي دي د دې پر ځای نور خلک راغلي او دا په هغه دور کې رالو کوم وخت چې انګریزان دلته رالو د انګریزانو دا سیستم بدل کړي چې یا دغه کوم چې سیستم روان دی د پښتنو دا سیستم ته خپل خلک ورننه باسه نه دغه کوي په کور کې یو مشر دا مشر د دغه په بنیاد نه د عمر په بنیاد نه چې بابا مشر دی یا لالا مشر دی مشر هغه سړی ټاکي چې هغه د پښتو سړی هغه خبره کولی سي هغه تللی سي هغه په دا خپلو پښتنواله باندې خبري هغه ستا په رسم په رواج باندې خبري د کور دا سړی چې دی دا د کورنۍ سړی ټاکي د کورنۍ یو مشر ټاکي د کورنۍ مقصد دا دی زما کور دی زما د اکا کور دی زما د بل تربره کور دی زما د بل تربره کور دی دا کورنۍ ده چې موږ سره تړي د دې یو مشر دی دا مشر څوک ټاکي دا مشر د کور دا مشر چې کوم دی دا راځي دغه مشر ټاکي چې د کورنۍ مشر دی د کورنۍ مشر چې دی هغه ستا دغه د ګاونډ یا ستا د محلې یا ستا د دغه مشر ټاکي چې دا به مشر او دغه مشر ته اختیار دی چې کومه خبره وکړل هغه به پر مخ ځي دا مشر د کلي ملک ټاکي د کلي ملک دا که په دا کلي کې 10 کورنۍ دي که 20 کورنۍ دي دغه راځي دا یو ملک ټاکي دا ملک ته به اختیار حاصل دی چې دا به کومه فیصله کوي دا په هغه بنیاد باندې نه ده دا د صلاحیت پر بنیاد باندې دا خلک ټاکل کېدل دا د صلاحیت په بنیاد به خبره کېدل بیا چې به ملک خبره وکړله د ملک د خبرې څه څوک پر شا ځکه نه راتلو چې ملک دا خبره د خپلې خوا نه کوله هره فیصله چې به کوله هغه به په مشاورت کوله دغه د جرګې سیستم له دا خوا سره وسلو چې دغه په کور کې به سره جرګه سلو کور کې به دغه وسوله مشاورت وسلو چې څه کوو هغه به دا کور به سلا ورکړله د کور مشر به د کورنۍ مشر ته کښېنستی دا به د خپل مشوره سره ګډه کړه نو به د ملک ته کښېنستی د ملک د ملکانو به بیا د کام سردار جوړاوي د کام نواب به جوړاوي د کام خان به جوړاوي دغه د جرګې د پوره یو سیستم دی چیرې چې دغه خلک به فیصله وکړله دا فیصله بیا ځکه نه ماتېدله چې دا د یوه فرد فیصله نه وه دا د یوه ملک فیصله نه وه دا د یوه خان یا د یوه سردار فیصله نه وه دا د پوره ټبر فیصله به وه دا د پوره کلي فیصله به وه دغه چې کله انګریز دلته رالی انګریز چې دلته د مزاحمت سره مخامخ سلو په هر سنګر کې سړی ورته ولاړ و چې ته به دلته نه راځې ځکه د انګریز راتګ دلته 2 نقصانه وکړو یو خو دا نقصان وکړي چې زما پښتنواله زما چې کوم سیستم روانو دا د ختمېدو کوشش یې وکړي دویم یې د اسلام په حواله باندې د مشنري سکولو یا د مشنري دغه راوستی هغه ریپلیسمنټ لپاره دغه شان کښېښول ورسره سره چې زما دغه سیستم د وکاتئ د شاهي جرګه یو دغه نوم ورکړي په شاهي جرګه کې هغه خلک راوغوښتل کوم خلک چې د دوی منتخب سوي خلک وو دغه منتخب سوي نو دغه سیستم ستاغه په دغه ننوتی بیا دا ستا کلچر چې دی دا ستا د ژبې سره تړلی دی اوس په نسلن پښتانه په پنجاب کې ډېر دي بیخي ډېر لیکن هغه پښتانه نه دي هغه د پښتون د کلچر سره نه دی تړلی هغه چې هلته د کلچر څه برخې کوم دي که په پنجاب کې دي نو د پنجابي قوم سره کلچر تړلی دی که په سند کې دي د سند قوم سره سندي قوم سره کلچر تړلی دی که په بلوچ ایریا کې دي د بلوچ قوم سره کلچر تړلی دی دغه چې تر څو پورې ژبه ستا غني ستا کلچر کمپلیټ نه دی او ستا کلچر چې د ژبې سره وتړل سو ستا ژبه په تعلیمي نظام کې راځي انګریز دلته دا مسله پیښه کړه چې د پر ځای د دې چې بلوچي براهوي یا دغه ژبې په د تعلیم په نظام کې شامله کړي وای د فارسي ریپلیسمنټ یې پیدا کړي اردو یې دغه که اردو زموږ د رابطې ژبه ده زموږ قومي ژبه ده زموږ دغه لیکن چیرې که ته وایې چې زه کلچر پرموټ کوم نو کلچر په خپله ژبه کې پرموټ کېږي ځکه په یو شي باندې پوهېږم ته چې دا زما خبره اورې که زه درته په انګریزي خبره شروع کړم یا په اردو خبره شروع کړم ته یې ورچورت پر وایې هغه ټرانسلیټ کوې په خپله ژبه کې تخلیقي ژبه د تخلیق ژبه هغه ده په کومه ژبه کې چې ته خوب وینې په کومه ژبه کې چې ته سوچ وایې سوچ وهل خوب چې ته په کومه ژبه کې وینې هغه ستا مورنۍ ژبه ده اوس فرض کړه که یو بلوچ یا یو پښتون په پښتون بیلټ کې ژوند کوي زموږ په پښین کې زموږ په کلي ته نږدې د ملکیارو د منځکي ته نږدې د بلوڅانو پوره یو کلی دی هغه بلوڅان اوس راغلي دي په میان غونډۍ کې اړولي دي ته اوس ورسه هغه پښتانه دي
ته چې زه پښتنو کلي ته ورلم نسلا ګوکې دی بلوڅان دي خو چې د پښتنو په دغه کې ژوند وکړي هلته دی پښتون شو دغه یو ساینټیفیک او جدید تحقیق دا ثابته کړې ده چې د مورنۍ ژبې تعلق چې دی هغه ستا د ماحول سره دی ستا د کلچر سره دی که چیرې یو کشنی په مستون کې دی پښتون دی نو د هغه مورنۍ ژبه براوي ده که چیرې یو کشنی پښتون دی یا براوي دی هغه په تربت کې دی نو د هغه مورنۍ ژبه بلوڅي ده که چیرې یو کشنی بلوڅ دی براوی دی په پښین کې دی د هغه مورنۍ ژبه بیا پښتو ده ځکه چې ماحول پښتو دی کلچر د پښتو دی دا هر څه دغه چې دی دا د پښتو په خوی به د اغوستې اوس دغه خبرې ده د دم د مخ خبره وکړه چې دا د کلچر ژبه د هر څه چې دی دا هر 15 میله بعد شل میله بعد دا بدلیږي ستا د واده دودونه د چمنه سره راواخه تر ژوبه پورې ولاړس په چمن کې یو دود دی په پښین کې بل دود دی ورځه په خانوزۍ کې بل دود دی تر کلاسیپلا پورې تر ژوبه پورې ژوبله چې ته ورسې بالکل دا دود بل ته رااوښتی دا ستا رسم و رواج بل ته رااوښتی دا هغه دی چې دا ژبه هم دغه ته خپل پړاوونه طی کوي دا کلچر هم دغه ته خپل پړاوونه طی کوي کلچر کې جدید و قدیم خبره ته وکړه دا د کلچر اول ور ما خبره وکړه دا د پرمختګ نوم دی دا د پرمختګ نن که زه وایم چې زما زوی دی لنګوټه وتړي زما زوی دې صدرۍ واغوندي زما زوی دې دغه وکړي دا امکان نه لري نن د موبایل کلچر راغلی دی نن د فیسبوک کلچر راغلی دی نن ما سره د ټویټر کلچر راغلی دی اوس که راځي اوس به خبرې نه اوس به د ټویټر خبره کیږي اوس به د فیسبوک خبره کیږي تا کوم سټیټس لګولی دی د کوم سټیټس لګولی دی پخوا چې به موږ سره کښېنستو پر نغري به سره کښېنستل د نغري چې کوم تصور دی هغه بالکل ختم دی ختم په دې دی چې ګیس رالی ایسی راله دا ګر شان رالو د نغري کیسه ختمه سوه چې د نغري کیسه ختمه سوه پر نغري باندې چې به مشر کومه کیسه کوله کوم نقل به کوي د دې مقصد به دا و چې دا خپل روایت چې دی دا ترانسفر کول دی و نوي نسل ته دا ترانه دی چې موږ کچنو چې ته به دا کار خامخا کوي زما زوی به د ما زده کوي زه به د پلار زده کوم او دغه چې دی دا په غیر محسوس انداز کې دا شان چې دی دا د یوه نسل څخه بل نسل ته اوړي زموږ نسلونه چې دی هغه په جدید دور کې اوسي چې دغه دنیا د یوه کلي په شان راغلی ده چې د کلي په شان راغلی ده نو که چیرې زما په کلي کې پخوا چې په لږ سر څوک چا نه پرېښاوه چې دا په لږ سر ته خولۍ دې څه کړې ده لنګوټه دې څه کړې نه لنګوټه د دې نه سره کار درلود نه خولۍ د دې نه سره کار درلود ځکه چې دغه لباس چې دی دا خوراک چې دی دا زما د جغرافیې سره کار لري دا زما د موسم سره کار لري لاندې ته په دغه کې نه سې خوړلی په پنجاب کې په پنجاب کې چې ته لاندې کوي هغه به ورستېږي هغه به تا ناجوړه کوي دا لاندې ته په توبه کې خوړلی سې دا لاندې ته هلته خوړلی سې چیرې چې واورې ووري چیرې چې دغه و دا د لاندې تصور په دې راغلی دی داسې نه دی چې دا به دا و چې پخوا به دا لارې بندې سولې د ټریفیک یا د کنوینس به یوه ذریعه نه وه نو دوی به دا وکړو چې پسونه به حلال کړو هغه به وزړول 2 میاشتې 3 میاشتې به بالکل لارې بندې وي واورې به وي دا موسم دا تر نو د هغه لاندې به خواړی هغه لاندې هضمه دی نن په دې دا دغه ختمه سوه دا د لاندې تصور په دې په ځینو علاقو کې ختم دی چې هغه وایي ما تازه غوښه ملاویږي زما څه ضرورت دی چې زه دغه ته ځم نو دغه دا په اصل کې که موږ لا وایو چې لیکن ډاکټر نصیب الله یو خبره زه ضرور درته کوم چې د هغه لاندې خوند د ستا په تازه غوښې کې ظلم نشته اوس دا خبره ده د نبي کریم سلم حدیث دی د نبي کریم سلم حدیث دی د نبي کریم سلم حدیث دی وایي څومره چې و ماته نږدې یې په زمانه باندې هغومره و بختوري څومره چې د ما لیري یعنې د زمانې په دغه باندې مثلا د خوند څخه مراد زموږ څه دی د خوند څخه مراد دا دی زما خواهشات زما دننه ارمانونه چې څومره ډیریږي هغومره ماته مسایل پیښیږي نن زه د پرون د لاندې به بس ما دغه و چې زه راووځم یو 2 روپۍ وګټم د لاندې کیسه وکړه نن زما مقابله ده نن زما مقابله په مختلفو حوالو باندې ده زما بچی وایي چې زما دپاره موبایل ضرورت دی زما دپاره د لپټاپ ضرورت دی زه په ایډورډ کالج کې سبق ویل غواړم بل وایي زه په اکسفورډ یونیورسټۍ کې سبق ویل غواړم نو دغه چې رالو نو دا زما ته چې دغه خبره کوي چې څومره خوند پکې و خوند ځکه کې پکې و چې په هفته کې به یوه ورځ غوښه باندې کېدله مسکیني وه غریبي وه دغه بوی چې به راغلی دا د ډوډۍ چې به پخوله دا د غرمه چې به ته را
روان یو دا د ډوډۍ بوی چې به نو هر سړی به محسوساوي. وجه دا وه چې دی به په مځکه کې لګیا و، دی به په کرونده کې لګیا و، ستړی سوی به و. نن تا سهار وختي ماشاءالله ښه ناشته کړي، بیا چې راسې بسکوټونه درته پراته نو تا ته به د کوم شي خوند بیا نه تا ته د تازه غوښې خوند معلومیږي، نه تا ته د لاندې د غوښې خوند معلومیږي. دغه د ژوند بالکل زبردست. دشتی صاحب نے فارغ یم دشتی صاحب نے فارغ نہ ٹنٹے کہ ایسے مین سوال سرا کہ نن کمپیئر خاص کردہ ٹے میں نن کل کمپیئر کے شامل مرینا اور ننا دوں کے نوشتکار سم در تو لوگ ایسے آرٹسٹس ننا انت کردارے ایسے ثقافت تھے نا ثقافتی بونوسیت ہیں کہ انتے کہ اراد سے کہ نن انہیں تم واپس راست پانی زیادہ ضروری ہے کہ نن چاہے براوی بلوچ پختون نن کو انتظار کے نا اسے دینا تو انت نن کے نن خالی ایسے دے میڈیا کا نشانے تین بھائی ننا ثقافتی ننا ارا کے لباس دا دے ننا ارا کے مطلب خوراک کو فلانا گڑا کو ننا ثقافت دا دے تو نن کے ننے ایلو دیتے لوف کہ نن تینا زبان پیور براوی دوں کی پیور بلوچی پیور پشتو مطلب دا زبان تے نن گپ کن اور تینا ارا کی ثقافت ہے ارا کی زبان ہے او دی اہم دے تے مونس دی تے ننا کردار انتے اور ننا خاص سے کہ پورا کرنے غزلان چونکہ ثقافت پروموشن اور یہ پجار بابت بازیں گپے بو مطلب ثقافت دیمروی واسطہ ہر ادارے وتی کرد بھی مطلب پی ٹی وی برز کا مثال دے گا اب تو ڈرامہ نبشتہ بھی بلوچی بھی براوی بھی یا پشتو بھی تو ڈرامہانی موضوع برز کا اہم تی کلچر کو تعلق ہیں پدامہ کردار استم پدامہ ڈرامہ تو کا اما کے پوشاک استے پیش کنک بھی اما گپ کے استے پر چکے ثقافت ڈیفینیشن تو کا زبان بلائیں اثر استے لفظاں پر چکے کہ ادب اہم ترین باہری ہم استے گوں ثقافت ادب اہم ترین ہمیں اس ادب کے پروموشن کا یا لٹریچر پروموشن کا تو بسنج کے کلچر پروموشن کا کلچر دیمار ہوتے ہیں تو لازم یہ دراہیں پلیٹ فارم کے کارمرز با میڈیا کردار بھی یا ادارہ تعلیمی وانب جا با اسکول با یا کہ یونیورسٹی با یا ادارہ با زبان کے دیمار ہوتے ہیں وائنک بھی تو لازم آہنی موضوع چیا آہنی موضوع تی ہسٹری تاریخ بندبتر موضوع بودتو کا تی کلاسیکل شاعری بودتو کا تی نوکی شاعری بودتو کا نثر بودتو کا کوہنے نثر بودتو کا کوہنے نثر مختلف موضوع بودتو کا بطل بودتو کا چاچ بودتو کا قصہ و کہانی بودتو کا یہ دروگوں تی کلچرہ بندو کا تی ثقافتہ بندو کا ایشانی پروموشن ہمیں چو زیادہ بھی ایشانی وانک بان دیمروی بھی او ہمیں دیما آرک بان تو کلچر پروموشن ایک مزنے کرداری پیلو کنا ہمیں وڑا یہ سلسلہ مروچی کی مراکشی پشتون کلچر والا یہ ہمیں ایک میسیج ہے کہ بھی سے زبانہ یہ اواریہ ایک مراکشی بوتا اور کلچر گب بو گئے زبانیں بو گئے اور کلچر معنی و بیزان کے مختلف پیمانہ بھی کہ مساریوں کو کہ زند گوازنے کے دراہیں رہب بندیں انسان یا قوم یا ہوتی دراجے مدت یا ہوتی زند گوازنے کا واسطہ چیز کارمرز کو تھا یا استعمال کو تھا یہ آئیے کلچرنگ آئیے جو ٹینجیبل انٹینجیبل کلچر بو تو دوئی نانی دیمروی میں درستانی ذمہ وار رہتے ہیں پر سکر نبشتے تو قبضہ رائٹر قبضہ تو رائٹر کتاب یا نبشتاں یا کچھ بھی موضوع اس طرح بھی اہم یا انٹینجیبل کلچر پروموشن بودتو کا ٹینجیبل کلچر تو ہم دیمار ہوتے ہیں آئیے میوزیمہ منگو پشکب تک باہرہ مرد میوزیمہ ہی کو تو کم بلے انٹینجیبل زبان بودتو کم کتاب بودتو کا کہ آئیے موضوع انصر بیس و تران بودتو کا ڈرامہ و فلم منی مزنے رولی کہ وڑا فلم میں کہ بلوچی پشتون آئیسا پشتون بلکہ زیادہ فلم میں بلوچی یا براوی آئیسا بنے اس نے تو فلم تعمر مزنے کردار ادا کرنا پرچہ کہ آہنی پوچھتا ہے کہ اسٹوری استے آہنی پوچھتا ما کردار استا آہنی پوچھتا کہ ایکٹنگ بھی تو اہم کلچر پروموشن واسطہ ایک مزنے جو دے کرنا منی علا کلچر چکے تو پروموشن کو ہر مردوں میں وہ کردار استے استاد بھی یا ہر شعبہ زندگی تو کا یہ تعلق استے اور وڑے نہ وڑیا آوتی کردار پیلو کو تو کم رائٹر بھی یا استاد بھی آئی ذمہ داری زیادہ بن یا ادارہ سربراہ بود تو کم ادارہ تو کا گشتر پروموشن کو تو کم وہ کلچر دیما بڑھ سکوں جی سوال افضل مراد صاحب کو رہا میں ذہنہ چکے آگے سر ریالٹی ہم ماگندوں کے بعض بلوچ گلستان ہیں نام دیما خان کے اور اگر ہمسایہ ملک گندوں کے مدنی فلم اسٹار استند کے آنی پجیا رگبی خان نام اثر ٹھیک ہے گشند کے پٹھان ہمیں وجہ چاہیں کہ اسے خانے لیکن بلوچانی تو کا نام خان رہے اور اگر میں میڈیا تو ایک چیزیں پیش دار ہیں چاہے میں پاکستانی ڈرامہ بھی ہیں چاہے میں ہمسائے ملک فلم بھی ہیں چاہے ہمارے پٹھان اگر پیش دارگی بھی گئے گڑا ہی نام خان رکھنا آیا ریالیہ ماں کیسے درو خان پٹھان یا نہ خان کیسے ماں کے دوں بلوچانی نام ہے پتا سوال ہمیشہ کہے کہ بلوچانی نام دے ماں خان ہے پتا میں دماغ کنفیوز بے
ये चीज़ इसी बारा का अच्छा एक तो गापिशी के अगर तो कुछ है मुसीबत ये कि मैं बलोची या गाप करना उर्दू आ भी जवाब पश्तो आ भी दोनों ज़बान में वती हमारे तो तरह इसी अवली गापता है रमिशी कि तो ये गप्पा कनगा है ना ये बाजे वड़ा आई इलाका नहीं था एक तो मैं खवानी निकल आता तो असल खान तो मैं रियासती खान ना एक दूमी खान अमा भी कि तो एक इलाका चूँकि डॉक्टर साहब नसीब साहब कुछ थे कि तई इलाका अमा मजनी मर्दों में खान है बाख्तियार है दूमी अमा खान आ फिल्मी खान आनी तो गप करने आई हवाला कैसे खैबर पख्तूनख्वा है अच्छा ऐसे मतलब एक ये प्रोग्राम नो चो ज़्यादा सीरियस बयान है ना माँ इसी अमा तहजीबी हवाले या इलाक़ाई हवाला खान किस्ते वती पहचाने वास्ता एक जानगे वास्ता इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तहा खान किस्ते आ बहा बैगे जुमलात ये नहीं कि आप पठाना नहीं या पश्तो बैगे फखरत ना आवानी अद्दा किस्ते यूसुफ खान के कह थे पदा शाहरुख खान का तो गिंदे एक मार्केटिंग एक बहा बैगे अच्छा ये मैं आया हदेगे ये नहीं कि मैं वतिया पश्तूनियत आया पश्तो बहेगा पखर कर गए या कि पेशावरा मनी गेसे अथ ना आ मार्केटिंग पे पदा मैं अद्दा कह रही खान के अस्ते ये संगति बुत कल्चर आनी चूँकि माँ ये मरागशी चियाद माँ निश्तगो नज़दीकी वास्ता मनी मास के अस्ते पठानियत अच्छा हाँ मनी गेसवाला के अस्ते लोगी मनी आ पठानी मनी जागा तो गिंदे तरह मालूम भी नू के अस्ते आ पठानानी आई द्रोशों में का पेशी की ई नज़दीकी के अस्ते मना जाना खान जोड़ करता खाना जानान जोड़ करता ई नज़दीकी मानी इस नहीं कि माई मतलब खान है मतलब पठान ने पठान ना अमा जा गए मर्दुम के अस्ते कि नज़दीकी वाला भी क्या ज़र वाला भी इख्तियार वाला भी मारा गुशा के वही बलो खाना सीधा बाव खानी के अस्ते आवड़े एक हवाला नहीं तई ज़र तई जो तई शरीब तई अमा ची गुशा आ रहा के एक मर्दुम के अस्ते बाज शरी मर्दुम है शरीफ है बाज देखे जी ज़रूर ज़रूर खान के हवाले से खान खबर कम दा पासल की खान यो दा तरद लेकिन मुरवाई साहिब ज़ादा دا د یو خاص کام سره تړلی نه دی د یو خاص شی سره تړلی نه دی دا د عزت او د احترام او د عزت او د احترام په حواله باندې دی خو دغه اوس تړل سوی و دې خواته د لکه د خبره وکړه د پښتنو سره تړل سوی د کلات خبره وکړه د کلات قوانین چې دي دا په اصل کې چې کوم د لوړې درجې خلک بو د لوړې عزتدار خلک بو د صاحبزاده خیلو صاحب وو او د صاحبزاده کورنۍ غړی صاحبزاده سي چې د خان معنا محترم دا یو لقب غوندې شی دی دا نسلی شی نه دی د نسل سره تړلی شی نه دی یو بل خبره تانیا ته ډیر غایې چې چوپک بل خبره دا اوس دا چې کلچر په نظر دا اوس یو ځای کې نو مش دلته ګوره دو د پښتو حق داسې مورکۍ مې پښتانه د خوشحالۍ خبره دا ده پښتون کلچر دی نن د پښتون کلچر موږ دا ټي وي سم دا خبره کوو چې ته که زما ژبه پرموټ کوې نو خدای ته وګوره په انګریزي کې مه پرموټ کوه په انګریزي کې مه دغه کوه دغه څه دا چې کوم چې زموږ پروډیوسر دی یا دغه دی کلچر ډے په انګریزي کې موږ هغه دا پیښه دا ده چې د کلتور ورځ د پښتانه د کلتور ورځ نو چې د کلتور ورځ سي نو موږ به دغه په ذهن کې چې کومه غلامي مې په ذهن کې سپاره ده یا د نورو چې زه په د خپل کلچر باندې یا زه په د خپل کلتور باندې فخر نه کوم ما ته وګور ما د سوټ اغوستې دي زما په خبرو کې د انګلیش خبرې را روانې دي زما په دغه کې دا په اصل کې زما دننه چې کومه دغه دی دننه غلامي ده هغه راپورته کوي زه باید چې په خپله ژبه فخر وکړم زه باید چې په خپل کلتور فخر وکړم نو دا یو خاص مې دی د پښتون کلچر ډې پر ځای دی د پښتون کلتور ورځ چې دا هغه زه مخته خپل یو خبر وکړم بیا تانیا اوس کمپیر والا ستا اختیار خبره دا دی چې دا 2-3 خبرې اوس ځای جانو کې ډاکټر صاحب کې دا خورکۍ
اوس دا ملګرتیا نزدیک اوس د علاقې یو علاقه کې دا پښتانه دي دا بلوچ دي دا یو سرایکي والا دي د پنجابي دي دا چې د نږدې راځو موږ یو بل هسې دوی خو بیا سیالداري چې بیا چې یو الک پښتانه دا بلوچ ښیي د کاسي قبیله چې دي زموږ دا براوي خلک څه ډېر زیات د دوی رښتیا په کوټه کې چې کوم قومونه آباد دي دا د بلوڅو د پښتون دغه رښتیا سره او د خوشحالۍ خبره ده کله چې ته د بلوڅ په واده کې کښېنې ته چې وازه د پښتانه په واده کې ناست دا وجه دا ده چې موږ د ملټي کلچرل خبره وکړه دا زموږ دلته ګډ کلچر جوړ سولو ته د پښتانه په واده کې ناست ته چې وازه د بلوڅ په دغه کې ناست ژبه به بدله وي هلته ژبه بدله ده نور دا ځکه چې دا سره ورته دي دا سره نږدې دي دا سره یو په بل کې سره نو دا اثرات چې دي دا موږ باندې دا ګرده باندې دا اثرات دا چې دي چې اوس یو که ته کراچي ولاړ شه هلته د یو چکزی صاحب ناست دي جینز دا هاف سلیپ شرټ یې دي او دی ناست دي ابې تبې ته څوک یې زه چکزی یم دا څنګه چکزی دی یاره خو دا اردو والا هغه کراچي والا ابې تبې والا علاقې موسم حالات چې ستا لباس خوراک مزاج د ګرده باندې اثرانداز کیږي نو دا کلچر دا کلتور ډے یا کلچر ډے چې وایي د دې مطلب دغه دی چې اوس څو شیان چې دا لوی کلچر یا لوی زبانونه ما څخه اخیستې دي نو ای کې زه خپل حفاظت څنګه کولی شم کلچر ډے یا داسې پروګرامو مطلب دی چې موږ خپل تهذیب ثقافت رسم و رواج دی باندې ژوندی وساتو څنګه ژوندی وساتو ستا خبره په خوله کې د دوې نظریات دا وخت په عالمي سطح باندې را روانې دي پخوا د جدیدیت یو نظریه راغله د جدیدیت د نظریې بنیادي خبره دا وه چې دا څه کلچرز چې دي دا کرد ژبې چې دي دا د یوه دغه ته راسي کلیواله ژبه دې سي او کلیوال کلچر چې دې سي خو دغه قومو نه ومانئ مابعد جدیدیت رالی مابعد جدیدیت بیرته ستا لوکل کلچر ته رجوع کوي ستا لوکل ژبو ته رجوع کوي او دا په نړیواله سطح باندې دا په لټریچر کې دا نظریه را روانه ده دا په سیاست کې را روانه ده چې بیرته خپل هغه ځای ته ولاړ شه چیرې چې ته راشین سوی بالکل ډاکټر صاحب افسوس د خپرونې ټایم بالکل پای ته رسېدلی دی نو جمال بډۍ صاحب څه زه پوښتنه کول غواړم تا به انشاءالله زه سپیشل خپل خپرونې ته راغواړم وردا تفصیلا انشاءالله دوباره به ستا سره پر دا موضوع خبره کیږي راځم جمال خواته جمال خان د ډېر ټایمه څه دی چپ چپ ناست دی غږ نه کوي یو خو ده دویمه بیا دا خبره چې پښتني کلتور کې چې دی زموږ لوبې هم راځي لکه مخکې چې ویلې بډۍ یو ښایسته لوبو لاډو کې ماتېدنګ دویم بیا خوراکونه پکې راځي کروت غوړي دي لاندې دی او شړومبې دي د لاس غوړي دي ډېر دغه شیان دي غړی دی ټیکاله ده نو ته اوس د پښتني خوراکو باندې وخت ډېر محدوده پاته دی او په د پښتنو لوبو باندې هم لږ رڼا واچوه کور دې ودان تانیا ډېر عزت مه راکوئ یوه نیمه ګنټه مو کښېنولم د 9 بجو څخه ناست یم زما خیال چې 11:30 بجې سولې انشاءالله په څه کم 12 بجې دي یو سوال را سره سوی دی هلته په غوږ کې ورته ووایي چې بای پلانکي ته ووایه پلانکي ته ووایه پلانکي ته ووایه زه لکه دلته یو موډل ناست زه لکه یو موډل دلته کښې ته نه اورېدی اورې درې سره هغه ماته معلومه ده هغه مجلس پښتونوالي کې ګوډ پیری لري چې راځي ګوډ پیری دلته پروت دی نه مجلس دا ډول دی چې بای ستړی شو چې خدای اوس وارم کله راشي بیا هم ټیک دی ښایسته خبرې اوس یو ښایسته پروګرام اوسو دا ستاسې خبرې یو بنیاد لري زما خبرې شاید هغسې نه وي ښایسته لکه سترګه چې ښایسته وي ډاکټر صاحب ښایستې خبرې وکړې تا ښایستې خبرې وکړې او زلمراد صاحب راغلی ډېر ښایستې خبرې زما دا خوندو ډېر ښایستې خبرې وکړې زما دا بله خور ناست ښایستې خبرې وکړې ډاکټر صاحب ښایستې خبرې وکړې ما ته په صحیح معنا خوند راکوي د کلتور د دې ورځې کوم پروګرام چې دلته راغلی و ډېر ښایسته خوند یې راکوي ما ته نو خبرې دا دي چې خالي په لوبو کې د بډۍ 8 قسمه وي حاجي بازۍ و په هغې کې مردول و په هغې کې خرکل و ډېرې ښایستې ښایستې بازۍ وي بیا بیتې وي په بیتې کې به موږ دومر کوئ دا به مو کوو هغه کول دا ګرده شیان پکښې کوو بیا انډه وه
اینډه وه کاکې وه ټلۍ وې پټانې وو دا ګرده شیان پکښې وو دو ډېر ښایستې بازۍ وې هغه بازۍ که نن زه دا ایله د دې حکومت سره کوم او د دې کلچر ډپارټمنټ سره کوم چې هغه شیان بیرته په دې ځای کې په یو ډرامې په شکل کې که راوړل سي نو انشاءالله تعالی د دې سره کلچر ډېر غټ پرموټېږي ډېر ښایسته پرموټېږي چې ښایستې خبرې راسي ښایسته مجلس راسي په دې باره کې افضل مراد صاحب ته معلومه ده چې زه د کلچر ډپارټمنټ سره جمال یوه لاډو ډرامه شمس کړې ده په هغې کې دا ګرده شیان چې دي په مخې راوستلي خوند کوي دغه شیان خوند کوي شمس صاحب کړی ده ماته معلومه ده شمس صاحب دا ځای ماته معلوم دی چې په هغه په ورځې کې هم یوه ډرامه کړې ده دا کریډټ دی په هغه دپاره چې په یوه ورځ کې په هغه یخ کې ډرامه کړې ده چې واورې تر ګوډو پرتې وې د بسته ډرامه وکړه بارډر یې ښکاره کړه په ګاډۍ کې به ناست و لیکلې د باندې بیک شروع دا ډول هم ډرامه کړې ده هغه ته زه سور سلام کوم د هغه په کار په کولو کې هېڅ جواب نشته هغه ډېر ښایسته کارونه کړي امان صاحب ډېر ښایسته لیکوال زموږ افضل مراد صاحب دی ډېر ښایسته پوره پاکستان د ده لیکوالي ته سلام کوي ډاکټر صاحب دی دغه ښایسته لیکوال دی دا زما ډاکټر کمپیر دی دا دغه ښایسته انسان اوس دې په خپله ډېر ښایسته غټ جمال خان دا کلتور چیرې ولاړ څه کلتور داسې دی خبرو ته به یې ورخصی راته وکړه کړې ولا که بده وه دا بل خبرې دي دا ګوره پان خوري پان بلې خوا ته راولاړې زه خپله پنجابي شوی پان خورم اندازه زما هم کلچر بدل دا د کلچر برخه چې پان خوري هغه موږ د کراچي خلک بولي چې کراچي کې پان خوري حقیقت کې زه په کراچي کې مخته شوی دا د کلچر اثرات یو کم نوي کې زه په حیدرآباد کې وم په ټوبان روډ باندې هغه ټیم باندې یو ډرامه کوله مورنۍ ژبه کې وه زما کور زما ډګر زما کور زما ډګر دا پښتو ډرامه موږ پوره پاکستان ته وړې وه نو هغه ټیم کې زه داسې کوچنی وم لکه دغه ځوان ته چې ګورې نو زه یې بیولی وم د ځان سره هغه ډرامه موږ وړې په پوره پاکستان کې موږ وکړله نو د هغې د وجې سره ډرامې خو موږ په پښتو اکیډمۍ کې ګورو بندورې ډرامې انشاءالله نن هم درته کوم انشاءالله نن هم ستا ډرامه که خدای کړي او نور چې که زما ایله زه دا لرم چې د دوی مشرانو څخه پوښتنه وکړي چې د دوی ګټورې خبرې زموږ پورې راورسېږي زموږ د نړیوالې پورې ورسېږي هغه به ډېر ښایسته میرا د ګرد آخري زما دا پیغام دی خپلې نړیوالو دا پروګرام آخري دی د دې پروګرام آخري نړیوالو ته زما دا پیغام دی چې تاسې اخره مکې د ځوانانو مجلسونه موږ په دې کلچر ورځ باندې ډېرې خرچې کوو موږ نور په هوټلانو ناستو پاستو کې ډېرې خرچې کوو نن په پاکستان کې یو ډېر غټ سیلاب راغلی دی ډېر خلک متاثره دي د میډیا په حواله باندې 4 کروړه خلک د دې څخه متاثره سوي دي که د دې مدد وسي نو ډېره غټ خبره بعد منتوار محمد عاشق صاحب ته एक मुख्तसर कसाने پیام چی دی मैं चारों का निवास समर्ची रोचा वाला था मनी पैगाम कि मौजूदा हालातानी तहत एजुकेशन कुंडा तवज्जो नहीं अच्छा छी आपके हमा मुल्कानी ता एजुकेशन तरफ तवज्जो भी था मर्ची हमा कौम तरक्की याफ्ता को सही ठीक है ना तो मनी पैगाम हमेशा की मौजूदा दुनिया में हमा की जदीद एजुकेशन है तो हमारी कुंडा ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ताकि ख़ानदान कौम में भी ताकि तरक्की और मौजूदा हालात नहीं फजिया हमारी गो फजिया रवाना की कोशिश ठीक है बाद मैंने तलाशी सब थी चीप है अच्छा बिल्कुल शॉर्ट को लस मर्दों हमेशा एक मच की प्रोग्राम है वाला कि भाई वती दो दुमान या दो रबेदगा महर दारक जवान है और दुनिया दो रबेदगा इज्जत और रिस्पेक्ट दिया हम अलमी बाद मैंने सामा तो अगर चीज़ चलो मन अगर ब्रावी गबजा पड़ सके तो सकाफत ना बलोच पठान तासे गिड़ावड़ कने कसगे जंग कनिंगो कबाइलिया दजू कार मेड केरे और मेड टी बल्ला केना तो नौजवान करे चुप केरे असदाइत कने वड़िक और एलो द सर करे बस बनिंग तो काटम कने दूत खा तो जालबुल ना दा इज्जत कने वड़िक यो न दू यलपस है अंते की बर्तानिया न की मलिका ओनम कस दू यलिंग कपक ने दड़े दू यलपस है काटम तो दूत खरे तो दबल इज्जत असके बाद ज्यादा मिन्नतवार افضل صاحب په یو لاین کې
अफजल साहब माशाल्लाह पूरा किताब लिखी बुनियादी गई